یو واده کړې ښځه چې کله خیانت کوي خپل خاوند سره خیانت کوي، یعنی د خپل خاوند نه پټ داسې کارونه کوي چې هغه بېهوده وي، نو د هغه ښځې پیژنګلو به څنګه کیږي؟ قدرمنو، ډیر مهم معلومات تاسو سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ چې زموږ د چینل نه نوي معلومات تاسو ته په وخت میلاویږي. تاسو ته معلومه ده چې نن سبا داسې کیسونه ډیر زیات شوي دي چې د واده کړو ښځو په باره کې مخې ته راځي، او دا ځکه چې نن سبا په کورونو کې د موبایل استعمال چې دی هغه ډیر زیات شوی دی، او اکثره سړي چې دی په کور کې موبایل پرېږدي، داسې موبایل وي چې هغه د کور د استعمال وي، نو بیا په هغې باندې ښځې کوم کارونه کوي. نن به په دې ویډیو کې دغه ضروري معلومات تاسو سره شریکوم. د ټولو نه لومبۍ خبره خو چې کومه ده هغه دا ده چې هر چاته پکار دی په خپل کور کې دا تبلیغ وکړي چې کوم انسان د ښځې دپاره محرم دی یا کوم نامحرم دی، ځکه چې د ټولو نه زیات کوم کیسونه کورونو کې مخې ته راځي نو هغه د خپلوانو سره د تعلق د وجې مخې ته راځي، یعنی د ترور زوی، د ماما زوی یا د تره زوی، دغسې هلکان چې کوم دي هغوی کور ته ډایرکټ ځي راځي. اگر که واده کړې ښځه هم وي خو بیا هم دغسې حالت مخې ته راتللی شي، نو د ټولو نه وړاندې خو په دې خبره فکر کول پکار دی چې د نامحرم یعنی چا سره چې رشته کیږي د یو ښځې د هغوی نه فاصله اختیارول پکار دي. دویم دا چې په بازارونو کې نن سبا کوم حال شروع دی، نو دې ته په کتلو سره به دا ووایو چې نه د پکار چې یو څوک خپله میرمن خپله ښځه یوازې بازار ته ولیږي چې هغه د بازار نه سودا راوړي. په بازار کې داسې شرمخان، داسې ظالمان انسانان ناستي چې هغوی دا کوشش کوي چې یو پردی ښځه څنګه بېلارې کړي، ځکه چې دغسې خلک په خپل کور کې خو خپله خور مور یا لري یا نه لري، خو د بل چا خور مور ته سترګې پټې کړې وي او غلي وي ورته چې په کومه طریقه یې بېلارې کړي. نو د دې نه خپله ښځه منې کول پکار دي، یوازې بازار ته د زنانو لیږل بالکل مه کوئ. دا معلومات په دې غرض باندې تاسو سره شریکوم چې داسې کارونه ډېر زیات مخې ته راغلل. امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. له نورو معلوماتو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ.